د روژې میاشت په سر ده، خو دا وخت ډیرو خلکو په سر دا بوج هم دی چې د روژې میاشتې لپاره کم د خوراک څښاک عام سامانونه دوی په غونډه یو وخت اغوستل، هغې کې څه پرېږدي او څه واخلي، او د دې پریشاني وجه د سږکال ګراني ده. د پېښور ښار رامپوره بازار چرته چې په غونډه د روژې ماتې لپاره د خوراک څښاک څیزونو سودا لپاره خلک راځي، د دغه بازار یو دکاندار رامبیل خان هم د خلکو دغه پریشانۍ نه خبر ښکارېدلو او وایي سږکال خلک د ټولې میاشتې یو ځل سودا کولو وس نه لري. چا به چې د غوړو ټیم وړو که نه هغه دغه 5 کیلو غوړو ډبې ځان سره وړي، او چا به چې 50 کیلو وریجې وړي هغه یو دړی وریجې 15 کیلو ځان سره واخلي، او چا به چې دړی دالونه وړو هغه سیر او نیم سیر دالونه ځان سره والي، که هغه هم بې پوره کېږي. دومره ظالمه ګراني راغلې ده او هر سړی غریب مجبوره دی. ډېر دلته کې ډېر غریبانان ګډوډ دي. محمد اقبال چې دغه بازار ته سودا اغوستلو راغلی و چې د نرخونو نه خبر شو، نو د ټولې میاشتې لپاره د سودا کولو ورسره پیسې نه وي. مخکې به د روژې لپاره 18,000 روپو کې هغه کومه سودا کوله، اوس دغه پیسو کې ټوله سودا نه کېدله. لکه که یو سړی اوس 7,000 روپۍ راوړي نو ظاهره خبره په یې به 2 څیزونه اخلي او 10 په پرېږدي، نو نه پوره کېږي چې دا کومه ګراني چې روانه او دغسې هلي، نو د غریب سړي زندګي پکې ډېره مشکله ده. باقي پاتې شوه د غوښې یا د فروټو څیزونه، نو دا خو پکې غریب سړی له سره نشي خوړی، دغه سبزیو سره به ګزاره کوي. په روژې کې ډیرو کورنو کې شربت او کجوره چې د تقریبا هر کور د روژې ماتې یو لازمي جز جوړ شوی دی. یاره دا ځل به د روژې په میاشت کې ډیر خلک دې قسمه خوراک څښاک څیزونو اغوستو وس هم نه لري. او هغه چا به چې بوتلې وړي روح افزا او انار شربتونه هغه ډېر ګران دي، هغه اوس خالي که په اوبو باندې به روژې ماتېږي او د تورو چای درک به هم نه لګي. دا خو زه صحیح خبرې کوم. هر سړی چا یو دلته مې اوس یو نه تپوس وکړو، ما لکه تورو چای به څه کې ویله جي صاحب تورې چای نه څښو، قهوه به یو څو او په اوبو کې به یې شو پیکه به یې څښو. د روژې میاشت په داسې مهال شروع کیږي چې پاکستان کې سیاسي او معاشي بې ثباتي ده، او د پاکستان او د باراني شماریات ادارې وایي د یو کور د اخراجات یا د استعمال سیزونو اغوستو وس کم شوی، او د تیره میاشت دا قسمه ګراني 1.5% ته رسیدلې وه، او څه ادارې وایي دغه ګراني 45.10% ته رسیدلې ده. کیمرمین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، VOA ډیوا، پېښور.